بیا را ولاړ شول او شعیب علیه السلام ته وایي چې نه ته به هم بیرته زمونږ په دین باندې راوړې، لکه څنګه چې مونږ په باطله باندې روان یو د شیطان په لاره، ته به هم دغه رقم شرک شروع کړې. شعیب علیه السلام ورته وایي چې دا څنګه امکان لري، دا چیرته کیدلی شي؟ الله جل جلاله فرمایي فاصبحوا فی دیارهم جاثمین. څه ناشنا آیت ته الله جل جلاله فرمایي چې دوی په سبا باندې په دې خپلو کورونو کې پړ مخې پراته وو، ځای په ځای پراته وو، هېڅوک هم نه و چې بیا یې دعوه کړې وی، هېڅوک هم نه و چې بیا یې بدماشي کړې وی، هېڅوک نه و چې بیا یې نافرماني کړې وی. پیغمبر دا زموږ ستاسو لپاره یو دلیل ده، یو ثبوت ده، یو معلم ده. څوک هم چې د دوی له خبرو نه سرغړونه کوي هغه بیا ښه ورځ نشي لیدلی. همدارنګه شرک دا تر ټولو لویه ګناه ده، تر ټولو خطرناکو ګناهونو خطرناکه ګناه ده. لوی ګناهونه زموږ ستاسو په اسلام کې شته دي، خو په دې لویو ګناهونو کې په اول نمبر غټه او خطرناکه ګناه هغه ګورئ شرک ده. په ډېره ښه طریقه باید خلک پوه کړو او د الله طرف ته راوبلو. هم باید خلکو ته د الله کومې پیرزوینې او نعمتونه دي هغه باید وریاد کړو، او هم باید پوه کړو چې ای خلکو دین دا سراسر خیرخواهي ده، دین دا سراسر عزت ده، په دین کې اصلاح ده، په دین کې بیا رغونه ده، په دین کې اختلافات، جنجالونه، خفګانونه، تاوانونه نشته. دا سراسر زموږ او ستاسو په خیر باندې ده. شعیب علیه السلام الله تعالی په داسې وخت کې راولېږه چې نه دې خلکو فقط شرک کاو بلکې لوی ګناهونو ته یې لاس هم اچولی و، او هغه ګناهونه دا و چې دوی تجارتي او کاروباري خلک و. تجارت او کاروبار خو ښه شی ده ماشاءالله، بلکې ډېر ښه شی ده، نو خو دوی داسې کول چې په دې تجارتونو کې به درغلیانې ډېرې زیاتې کولې. وایي شعیب علیه السلام دغه اعلان دوی ته وکړه چې ای خلکو ګورئ زه یوازینی شی چې زه غواړم او زه اراده لرم هغه اصلاح ده. دوی به شعیب علیه السلام ته په آخره کې جواب ورکړي وایي ما نفقه کثیرا مما تقول. په دغه کومې خبرې چې ته کوې که نه په دې ډېرو باندې مونږ اصلا پوهېږو نه، خدای خبره چې دا ته څه وایې که نه. نن سبا هم چې ډېرو خلکو ته دعوت ورکړي نو بس چوپ پاتې شي، وایي څه ووایو که نه. په یو شي کې قناعت نه لري، نور سره کوم دلیل وي، خو چې ته ورته ښه وضاحت ورکړې بس دی غلی پاتې شي، وایي والله څه ووایو. نو د دې قصې نه موږ تاسو ډېر زیات عبرتونه او درسونه اخلو. اولنی مهم پیغام دا ده چې موږ تاسو باید په کاروبار کې غلطیانې ونه کړو. الله جل جلاله چې دا قوم تباہ برباد کړی و، یو وجه دا وه چې دوی په کاروبار کې غلطي کوله، دروغ یې ویلې او چلونه به یې کول او په ترازو کې به یې غلطي کوله. یعنې داسې څوک نه و چې یا یې په سمه توګه باندې کاروبار کړی وی یا دوی ته سمه راهنمایي کړې وی. دوی به د هر نیک کار په مخ کې ولاړو او ډب به درېدل مخې ته که نه. نه څوک پرېښودل چې سم کاروبار وکړي او نه څوک پرېښودل چې چاته سمه لاره وښیي. زه تاسې ته نن د یو لوی شخصیت قصه کوم چې هغه ته خطیب الانبیا وایي. خطیب الانبیا یعنی د پیغمبرانو خطیب. دا ستر لقب هغه ته د دې په خاطر ورکړل شوی ده چې هغه ډېرې ښې خبرې کولې، ډېر فصاحت یې درلوده او په ډېره یو ښه خوږه لهجه باندې به خلک پوهول. نو د دې په خاطر باندې الله جل جلاله دی یو قوم ته راولېږه چې هغه ته اهل مدین ویلې، یعنی مدین یو ځای و، د هغه ځای خلکو ته الله جل جلاله دا ستر انسان راولېږه. دا انسان الله جل جلاله په هغه وخت کې راولېږه چې کله دغه مدین خلک بالکل بې لارې شوي وو، پرته له الله جل جلاله نه هغوی د یوې ونې عبادت کړی و. دا ونه ده که نه، د ونې عبادت یې شروع کړی و چې هغې ونې ته یې ایکه ویلې. دومره بدبخته و چې الله جل جلاله یې هېر کړی و، بلکې د هغه په ځای باندې یوه ونه خپل معبود ګرځولې وه او دوی د یوې ونې عبادت کوو. د دې په خاطر باندې الله جل جلاله دې قوم ته شعیب علیه السلام راولېږه. شعیب علیه السلام الله تعالی په داسې وخت کې راولېږه چې نه دې خلکو فقط شرک کاو بلکې لوی ګناهونو ته یې لاس هم اچولی و، او هغه ګناهونه دا و چې دوی تجارتي او کاروباري خلک و. تجارت او کاروبار خو ښه شی ده ماشاءالله، بلکې ډېر ښه شی ده. نو خو دوی داسې کول چې په دې تجارتونو کې به درغلیانې ډېرې زیاتې کولې، فساد ته لاس اچولی و
او په دې ترازو کې به دوی د تل لپاره غلطیانې کولې. نورو خلکو ته به یې څه شی ورکول نو کم به یې ورکول، په دې کې به یې فساد کوو، صحیح شوه، غلا به یې ترې نه کوله. خو نورو خلکو نه به چې کله دوی څه شی اخیستل نو بیا به یې ښه دقت پکې کوو، ښه سوچونه به پکې کول چې چېرته موږ غلطي ونه کړو، څوک را سره دوکه ونه کړي، او دا شی باید موږ خپل حق پوره په پوره واخلو. خو کله به چې نورو خلکو ته څه شی ورکول بیا دوی سره دا فکر نه و. نو دومره بدبخته خلک وو چې په کاروبار کې به یې سختې غلطیانې او درغلیانې او فساد کوو. د دې تر څنګ دوی په لارو کې کېناستل او لارې به یې شکولې. کله به چې مسافر تېرېدل یا کاروباریان به تېرېدل په دې ځمکه باندې، بس دوی به یې جیبونه وهل، صحیح شوه. دا خو پرېږده چې صرف دوی د مال په غم کې وو، حتی هغه څوک چې اصلاح کوونکي خلک به وو یا سمه خبره به یې کوله، د هغوی په وړاندې هم دوی مخې ته درېدل او د هغوی مخه به یې هم نیوله. یعنې داسې څوک نه و چې یا یې په سمه توګه باندې کاروبار کړی وی یا دوی ته سمه راهنمایي کړې وی، دوی به د هر نیک کار په مخ کې ولاړ او ډب به درېدل مخې ته، که نه نه څوک پرېښودل چې سم کاروبار وکړي او نه څوک پرېښودل چې چاته سمه لاره وښیي. نو دوی په کاروبارونو کې سخت فساد او درغلي کوله، یعنی کرپشن چې ورته وایي، دوی مکمل په دې کې سم مخکې تللي وو. هر لحاظه هر کار به یې چې کوو بس دوی به فساد پکې کوو او غلطیانې به یې کولې. کله چې شعیب علیه السلام دې قوم ته راغی نو دې بدبخته قوم ته دعوت ورک. شعیب علیه السلام د نورو پیغمبرانو په څیر باندې خپل پیغام خلکو ته ورورساو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ټولو پیغمبرانو اساسي پیغام دا و چې ای خلکو پرته له الله نه د بل چا عبادت مه کوئ، صحیح شوه. د ټولو پیغمبرانو اساسي دعوت هم دا و، دعوت له همدې ځینه پیلېږي، دا اساسي خبره ده. موږ تاسو دا چې څومره عبادتونه کوو دا ټول په همدې عقیده باندې ولاړ دي. که چېرته موږ تاسو یوازې او یوازې الله جل جلاله مد نظر ونیسو که نه او عبادت ټول د الله په خاطر وکړو، دا ټول عبادتونه زموږ ارزښت پیدا کوي او الله جل جلاله یې قبلوي. خو که چېرته زموږ ستاسو نیت خراب و، عقیده مو خرابه وه، پرته له الله مو د بل چا عبادت هم کوو یا نور خلک مو له الله سره شریکان کول، نو زموږ د دې عبادت اصلا حیثیت نشته، نه مو د اخلاقو حیثیت شته ده، نه مو د خیریه کارونو کوم اجر او ثواب شته ده. حتی که څوک عبادتونه لوی لوی عبادتونه هم وکړي، حج ولې نه ده، خو چې عقیده برابره نه وي د هغه اجر او ثواب نشته. نو لکه څرنګه چې نورو پیغمبرانو شروع له همدې ځینه کړې وه، شعیب علیه السلام هم خپل دعوت شروع کړ او خلکو ته ویلې چې یوازې او یوازې د الله عبادت کوئ او په دې کاروبار کې دوکې او دړاکې او غلطي دا نورې پرېږدئ. کله چې شعیب علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکړ، په ځای د دې چې هغوی ښه جواب ورکړي او یا یې خبره ومني، هغوی څه ناشنا جواب بیرته ورکړي، وایي ای شعیبه الصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، آیا ستا دا منځونه تا ته دا امر کوي، تا ته دا درښیي چې موږ باید هغه عبادت پرېږدو کوم چې زموږ پلارانو کوو، صحیح شوه که نه، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، او یا دا چې موږ په خپلو مالونو کې څرنګه مو چې خوښ وي هغه رقم تصرف ونه کړو. دا ته خو هر وخت کې منځونه کوې، دا آیا دا منځونو دا پیغام تا ته درکړی، دا منځونو دا خبرې درښودلي دي که څنګه؟ د دې نه دا معلومیږي چې پخوانیو پیغمبرانو کې هم دا د منځ دا عبادت و، او منځ هغه عبادت ته چې ټولو پیغمبرانو کړی دا بهترین عبادت ته او الله ته د نږدې کېدو بهترینه وسیله ده. نو دوی په ځای د دې چې ښه جواب ورکړي، متاسفانه دومره بد جواب یې ورکړ چې انسان ورته حیرانېږي، صحیح شوه. یعنې د تل لپاره هیڅ ضرور نه ده چې د پلارانو طریقه هغه صحیح وي، هیڅ وخت کې ضرور نه ده چې په کومه طریقه باندې ستا مشران یا ستا پلاران یا ستا د کلي خلک په کومه طریقه باندې روان دي، دا هیڅ ضرور نه ده چې هغه دې صحیح وي، صحیح هم کېدلی شي او غلطه هم کېدلی شي. ولې باید انسان د تل لپاره کلک په هغه طریقه باندې ولاړي چې نه زموږ په کلي کې چې کومه طریقه رواج ده بس په همغه باندې زه روان یم، کومه طریقه چې ما ته پلارونه کې ښودلې همغه طریقه ده، بس دا صحیح نه ده او ضرور هم نه ده چې صحیح وي. نو د دوی دا ډېر عجیبه او ناشنا جواب و چې شعیب علیه السلام ته یې ورکړ. شعیب علیه السلام دوی ته وویل چې ګورئ زما دا خبرې ومنئ، ځکه دا خبرې دا د اصلاح خبرې دي او څنګه امکان لري چې زه د الله له طرف نه تاسو ته رالیږل شوی یو پیغمبر په غلطه لاره او ناسمه او کږه لاره باندې زه تاسې روان کړم. تا خو الله جل جلاله په ما باندې فضل کړی ده چې زه پیغمبر تاسې ته رالیږلی یم، نو څنګه امکان لري چې تاسې زه غلطه لاره باندې روان کړم او یا ستاسې شر وغواړم؟ زه تل لپاره راغلی یم چې زما نیت او اراده فقط د اصلاح وي، د بیا رغونې وي. الله جل جلاله فرمایي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. وای شعیب علیه السلام دغه اعلان دوی ته وکړه چې ای خلکو ګورئ زه یوازینی شی چې زه غواړم او زه اراده لرم هغه اصلاح ده،
زه غواړم چې په تاسې کې اصلاح راشي، کاروبارونه مې برابر شي، دغه ژوند چې الله درکړی، دا نعمتونه چې الله درکړي دا په تاسې باندې د تل لپاره همداسې جاري وي، په تاسې باندې بند نشي، په تاسې باندې د الله جل جلاله عذاب را نشي. صحیح شوه؟ یعنې شعیب علیه السلام دوی ته نعمتونه هم یادوي کوم چې الله جل جلاله په دوی باندې پیرزو کړي دي، او عین وخت کې د الله جل جلاله له عذاب نه هم ویرول. او دا یې ورته ویلي چې زه ګوره هېڅ وخت کې ستاسې شر نه غواړم، که تاسې فقط د کاروبار کې سم شئ او په سمه توګه باندې دا کاروبار وکړئ، نو الله جل جلاله به ستاسې په مالونو په رزق کې برکت واچوي، نور به هم درته زیات کړي. خو که تاسې دا کارونه کوئ، د الله د حکم خلاف روان یئ او د ونې عبادت کوئ، نو بیا تاسې په غلطه باندې روان یئ. او لکه څرنګه چې الله جل جلاله پخواني امتونو ته عذاب ورکړی و، دغسې به په تاسې باندې هم عذاب راشي. نو دا د شعیب علیه السلام له طرفه دا ښکلی جواب و، او دا د هر دعوتګر پیغام ده. هر دعوتګر چې دعوت کوي هغه ستاسې اصلاح غواړي، هغه تاسې په سمه لاره باندې روانول غواړي. هېڅ وخت کې الله مکړه موږ د چا بدخوا نه یو، او نه هم غواړو چې څوک کندې ته خطا کړو، الله دې وکړي. موږ د تل لپاره غواړو چې د خلکو ټول ژوند برابر شي، مخکې له آخرت نه هم دنیا برابره شي، او د دنیا په آبادېدو سره د هغوی آخرت هم آباد شي. شعیب علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکاو او په دې کې کلونه تیر شوي وو، خو په ځای د دې چې هغوی ښه جواب ورکړي یا د ده دعوت ومني، سبحان الله ډېره یو عجیبه قوم و که نه. هر څه به چې دعوت ورکاو او ده ته الله جل جلاله کوم فصاحت چې ورکړی و د هغه اندازه نشته، خو د دې باوجود دوی به شعیب علیه السلام ته په آخره کې جواب ورکړي، وایي ما نفقه کثیرا مما تقول. په دغه کومې خبرې چې ته کوې که نه، په دې ډېرو باندې موږ اصلا پوهېږو نه. خدای خبر چې دا ته څه وایې که نه. نن سبا هم چې ډېرو خلکو ته دعوت ورکړي نو بس چوپ پاتې شي، وایي څه ووایو که نه. په یو شي کې قناعت نه لري، نور سره کوم دلیل وي، خو چې ته ورته ښه وضاحت ورکړي بس دی غلی پاتې شي، وایي والله څه ووایو. نو دوی هم دغه رقم خبره وکړه، وایي موږ ستا په خبره باندې نه پوهېږو، وانا لنراک فینا ضعیفه، او موږ خو تا یو ضعیفه انسان ګڼو. صحیح شوه؟ دومره قوي هم نه او نه په موږ له تا سره دومره مینه او محبت شته ده. صحیح شوه؟ خو دومره ده ولولا رهتک لرجمناک وما ان، که چېرته ته او ستا دغه کورنۍ بیکګراونډ نه وای که نه، او ستا د خاندان نه وای، یا زمونږ د کلي نه وای، نو موږ به ته په کاڼو باندې ویستی وې، موږ به له تا سره ډېر سخت چلن کړی و. ډېر یو عجیبه خلک و. دی ورته په ډېره اسانه په ښه په خوږه لهجه باندې دعوت ورکوي، او دوی ورته وایي چې موږ ستا په خبرو باندې نه پوهېږو. تر دې اندازې پورې دا بدبختي رسېدلې وه، او تر دې اندازې چې شعیب علیه السلام مایوسه کېږي، او په آخره کې دوی ته وایي چې بس تاسې خپل کار کوئ او موږ به خپل کار کوو. ډېر محدودو خلکو په دې باندې ایمان راوړی و. تاسې خپل چې کوم ناروا کارونه کوئ هغه کوئ، او موږ به یوازې او یوازې د الله عبادت کوو. په دې باندې هم هغوی چوپ پاتې نه شول، بیا را ولاړ شول، او شعیب علیه السلام ته وایي چې نه، ته به هم بیرته زموږ په دین باندې راوړې، لکه څنګه چې موږ په باطله باندې روان یو د شیطان په لاره، ته به هم دغه رقم شرک شروع کړې. شعیب علیه السلام ورته وایي چې دا څنګه امکان لري، دا چېرته کېدلی شي. صحیح شوه؟ دغه کار خو موږ وکړو، موږ په الله باندې لوی دروغ تړلی وي، اصلا دا امکان نه لري. نو دوی راولاړ شول او د شعیب علیه السلام په خلاف باندې دسیسې شروع کړې، او تر دې اندازې پورې چې هغوی تهدید کړل او له لوی خطراتو سره مخامخ کړل. نو شعیب علیه السلام سخت پتنګېږي او الله جل جلاله ته دعا کوي چې یا الله زما او زمونږ او د دې قوم ترمنځ یا الله د خیر فیصله وکړه. صحیح شوه؟ همدا و چې الله جل جلاله په هغوی باندې څه رقم عذاب راولي او څه رقم د دوی ترمنځ فیصله کوي. نو دا به انشاءالله په دغه روان کلیپ کې درته واضح کړم. له ډېر دعوت نه وروسته کله چې دوی د شعیب علیه السلام دعوت ونه مانه، دا خو پرېږده چې د هغه د خبرې ومني، بلکې د هغه دښمني یې شروع کړه او د هغه په خلاف باندې ودرېدل او هغه یې تهدید کړل. نو په دې وخت کې چې هغوی بې حده ډېر زیات په تنګ راغلل، نو الله جل جلاله ته چې دعا وغوښتله، الله جل جلاله هم د هغوی دعا قبوله کړه. د خلکو په حقیقت کې د شعیب علیه السلام سره دښمني ونه کړه، بلکې له هغه لوی رب سره یې دښمني اعلان کړه. نو الله جل جلاله هم په دوی باندې سختترین عذاب راوسته. هغه عذاب داسې و چې الله له دوی نه له اسمانونو باران راووراو، داسې خطرناک باران و چې اور به ورسره راکته کېده. په عین وخت کې الله جل جلاله دا ځمکه ورباندې هم وښوروله، زلزله یې پرې راوسته،
او یو خطرناکه چیغه په دوی باندې راغله چې ټول یو ځای ختم کړل او شعیب علیه السلام سره له هغه خلکو چې په دوی باندې ایمان راوړی و هغه ورسره پاتې شول. الله جل جلاله فرمایي فاصبحوا فی دیارهم جاثمین. څه ناشنا آیت ته الله جل جلاله فرمایي چې دوی په سبا باندې په دې خپلو کورونو کې پړ مخې پراته وو، ځای په ځای پراته وو. هېڅوک هم نه و چې بیا یې دعوه کړی وی، هېڅوک هم نه و چې بیا یې بدماشي کړې وی، هېڅوک نه و چې بیا یې نافرماني کړې وی. الله جل جلاله دوی نه په دغه شکل کې انتقام واخیسته ځکه دوی ډېر سرکشه، ډېر ظالمان، ډېر بدبخته قوم وو. الله جل جلاله ټول تباه او برباد کړل او خپل بنده، خپل پیغمبر او مسلمانانو ته نجات ورکړ. کله چې شعیب علیه السلام راغی او د خپل قوم یې ولیده چې تباه او برباد دي او ټول مړه دي او سرچپه پراته دي، نو شعیب علیه السلام وویلې چې ای قومه، ما خو تاسو ته د الله پیغام په ډېره ښه طریقه په واضح ډول باندې ما تاسو ته بیان کړی و. د الله دا پیغام مې په ډېره ښه طریقه در رسولی و، خو تاسې نه منه، تاسې خو ډېر تکبر کا او ډېره لویي م کوله. نو شعیب علیه السلام بیا وویلې فکیف آسا علی قوم کافرین. نو نن ورځ به زه څنګه تأسف وکړم د کافرانو په حال باندې، څنګه به هغوی باندې خفه شم، څنګه به د دوی په حال باندې وځورېږم. دا د دوی حال ده، دا حال دوی په خپله باندې په ځان باندې راوستلی ده. الله جل جلاله نه ظالم ده بلکې ظالمان هم دوی دي او کافران هم دوی دي. د دې قصې نه موږ تاسو ډېر زیات عبرتونه او درسونه اخلو. اولنی مهم پیغام دا ده چې موږ تاسو باید په کاروبار کې غلطیانې ونه کړو. الله جل جلاله چې دا قوم تباه برباد کړی و، یو وجه دا وه چې دوی په کاروبار کې غلطي کوله، دروغ یې ویلې او چلونه به یې کول او په ترازو کې به یې غلطي کوله. نو موږ تاسو هم باید د الله نه وویریږو، د الله په خاطر باندې باید دا کاروبارونه چې کوو په صفا ډول باندې وکړو، په واضح ډول باندې، دوکې او دراکې ونه کړو. هغه څوک چې غلطیانې کوي په کاروبار کې، یاد دې ولري چې د دوی په ژوند کې، په مال کې به هېڅ وخت کې هم برکت را نه شي. کله به تاوانونه وي، کله به خلک ترنه مال تښتوي، کله به مریضېږي، کله به جنجالونو سره مخامخ کېږي، له دې مال نه دی استفاده نه شي کولی. نو موږ تاسو ته پکار دي چې کاروبارونه وکړو خو په سمه توګه باندې، دوکې او دراکې او غلطي او چاته باید خاورې په سترګو کې ور وانهچوو. دویم پیغام چې موږ تاسو یې زده کړو هغه دا ده چې د ټولو انبیاو اساسي پیغام دا و چې ای خلکو د الله ومنئ او د پیغمبر ومنئ. موږ تاسو ته هم پکار دي چې د الله خبره ومنو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې ومنو. پیغمبر دا زموږ ستاسو لپاره یو دلیل ده، یو ثبوت ده، یو معلم ده. څوک هم چې د دوی له خبرو نه سرغړونه کوي هغه بیا ښه ورځ نشي لیدلی. همدارنګه شرک دا تر ټولو لویه ګناه ده، تر ټولو خطرناکو ګناهونو خطرناکه ګناه ده. لوی ګناهونه زموږ ستاسو په اسلام کې شته دي، خو په دې لویو ګناهونو کې په اول لمبر غټه او خطرناکه ګناه هغه ګورئ شرک ده. د شرک نه چې په هر قیمت باندې ځانونه وساتئ، نه د ونې، نه د ستوري، نه د بت، نه د زیارت ته هیڅ چا هم باید موږ تاسو عبادت ونه کړو. دا څومره عبادتونه چې دي دا باید یوازې او یوازې د الله جل جلاله په خاطر باندې وکړو. دریم مهم درس چې موږ تاسو یې له دې قصې نه اخلو هغه دا ده چې باید موږ تاسو ته خلکو ته په ښه توګه باندې خپل پیغام ورسوو. یعنې دا خپل دعوت دا باید په دې کې زموږ ستاسو نیت دی چې موږ د خلکو خیرخواهي غواړو او اصلاح غواړو، نه دا چې موږ تاسو فتنو ته، اختلافاتو ته او جنجالونو ته لاره باید ونه وهو. په ډېره ښه طریقه باید خلک پوه کړو او د الله طرف ته راوبلو. هم باید خلکو ته د الله کومې پیرزوینې او نعمتونه دي هغه باید وریاد کړو، او هم باید پوه کړو چې ای خلکو، دین دا سراسر خیرخواهي ده، دین دا سراسر عزت ده، په دین کې اصلاح ده، په دین کې بیا رغونه ده، په دین کې اختلافات، جنجالونه، خفګانونه، تاوانونه نشته. دا سراسر زموږ ستاسو په خیر باندې ده. نو باید موږ تاسو ته خلکو ته لکه څرنګه چې شعیب علیه السلام قصه الله جل جلاله په تفصیلي ډول باندې په قرآن کې را نقل کړې ده، همدغه رقم باید موږ تاسو هم دعوتي شیوه ډېره ښه وي او خلکو ته د خیرخواهۍ په نیت باندې دعوت ورکړو. الله جل جلاله دې د دې ستر انسان سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله.